راځو نن جاواسکريپټ شروع کوو چې جاواسکريپټ څه ته ویل کیږي او جاواسکريپټ څه کار کوي. موږ تاسو ویب ډیولپمنٹ شروع کړو او دا زموږ سره د ویب ډیولپمنٹ دریم پروګرام دی. ویب ډیولپمنٹ کې موږ اول ورځ ویلې چې ویب ډیولپمنٹ کې زموږ سره د بیسیک کوم لینګویج چې دی د ویب هغه زموږ سره HTML دی CSS دی او JavaScript دی. موږ تاسو HTML زده کړ. HTML موږ ویلې چې HTML څه ته ویل کېږي، HTML څه شی دی هغه مو ویلې او څه چې په HTML کې ول هغه راځي هغه تاسو ته درس درکړ. همدارنګه CSS هم موږ زده کړ، CSS مو هم ویلې، CSS مو هم خلاص کړ. اوس راځو JavaScript او JavaScript وایو. خو آیا JavaScript ویل ضروری دی؟ JavaScript ضروری ده چې موږ زده کوو او کنه؟ JavaScript څه کار کوي؟ JavaScript د څه لپاره زده کوو؟ که چېرته JavaScript زده کوو نو زموږ ویب سایټ کې څه کار کوي او کوم کارونه کولی شي؟ که JavaScript مو زده کړ نو زموږ ویب سایټ به څنګه ښکاري یا کوم کارونه زموږ ویب سایټ کې دا انجاموي، څه کار کوي؟ او بل زموږ سره پروګرامینګ لینګویج کې یو زموږ سره پروګرامینګ لینګویج دی، یو زموږ سره دا ویب لینګویج دی. نو د ویب د جاواسکريپټ چې دا زموږ سره په ویب لینګویج کې راځي یا په زموږ سره پروګرامینګ لینګویج کې راځي. په کوم یو کې دی؟ بل یو زموږ سره جاوا ده. جاوا هم موږ یو لینګویج لرو او جاواسکريپټ هم زموږ سره یو لینګویج دی. نو آیا جاوا او جاواسکريپټ د دې دواړو ترمنځ فرق شته که نه؟ جاوا او جاواسکريپټ دواړه سره سیم دي که نه دي؟ د دواړو ترمنځ فرق څه دی؟ جاوا چا جوړه کړې ده، جاواسکريپټ چا جوړ کړی دی، کوم کال کې، کوم کمپنۍ، ډیولپر څوک دی؟ په دې باندې خبرې کوو. نو اول به راشو مخکې له دې چې مونږ جاواسکريپټ شروع کړو، جاواسکريپټ او د جاوا ترمنځ هغه فرق ته راشو. جاوا څه شی دی، جاواسکريپټ څه شی دی او جاواسکريپټ ولې زده کوو، په دې باندې خبرې وکړو. نو هغې نه مخکې باید مونږ دا زده کړو چې مطلب دا باید زموږ په یاد وي یا دا باید تاسو یعنی هغه پری ریکویزیټ څه شی دي. هر هغه څوک چې غواړي مطلب یو لینګویج یا یو پروګرام هر څه چې زده کوي نو د هغې نه مخکې هغه پری ریکویزیټ باید هغه ته زده وي. مطلب دغه څه چې دی زده کوي که هغه هر څه وي د دې لپاره هغه پری ریکویزیټ څه شی دي. مثلا موږ تاسو HTML ویلي، د HTML لپاره پری ریکویزیټ شی ول، د CSS مو ویلي د هغې لپاره پری ریکویزیټ شی دي. اوس JavaScript وایو نو د JavaScript لپاره پری ریکویزیټ څه شی دي؟ پری ریکویزیټ په دې مطلب یعنی څه شی باید زموږ زده وي، کوم څه باید زموږ زده وي چې موږ JavaScript شروع کړو. نو د هغې لپاره ستاسو کوم څه چې باید ستاسو زده وي اولنی زموږ سره HTML دی. ستاسو باید HTML زده وي. HTML کې باید تاسو ښه مطلب څه مشکل باید تاسو ونه لرئ. همدارنګه زموږ سره CSS هم باید تاسو زده وي او دغه دواړه شرطونه یا دغه دواړه کوم ریکوایرمنټ چې دا دواړه موږ پوره کړي دي. HTML مو هم زده دی، CSS هم زموږ زده دی او دا دواړه موږ ویلي دي. اوس راځو دې ته چې JavaScript څه شی دی، JavaScript څه ته ویل کېږي. خو مخکې له دې چې زه د JavaScript تعریف ته لاړ شم چې JavaScript تاسو ته ووایم چې JavaScript څه شی دی، هغې نه مخکې زه تاسو ته یو ریلی لایف یو مثال درکوم د HTML CSS یا JavaScript د درې مانو هغه یو مثال زه تاسو ته ریلی لایف یو مثال درکوم تاسو ته تر څو واضح شي. HTML CSS مې مخکې هم تاسو ته مثالونه درکړي دي، اما دلته بیا هم تاسو ته یو مثال درکوم تر څو تاسو واضح شي چې دا HTML CSS او JavaScript دا زموږ سره کارونه څه شی دي. که تاسو دغه کوم سلایډ کې کوم دغه سکلیټ چې تاسو وینئ دغه ډانچه دا څه شی دی، دا زموږ سره HTML دی. یعنی HTML زموږ ویب سایټ داسې ښکاري لکه څنګه چې دغه سکلیټ دا ښه نه ښکاري، مطلب دغه انسان ښه نه ښکاري، غوښې نه لري، رګونه نه لري، ویښتان نشته، کالي نشته، یو هډوکي دي تش. دغه زموږ سره HTML دی. که چېرته تاسو HTML زده کوئ او تاسو یو ویب سایټ جوړوئ نو ستاسو ویب سایټ به داسې ښکاري لکه څنګه چې دا ښکاري. که چېرې تاسو څنګ کې ورسره CSS زده کوئ بیا به ستاسو ویب سایټ داسې ښایسته ښکاري چې کله بیا به ستاسو ویب سایټ لکه څنګه چې دغه انسان غوښې لري، رګونه لري، ویښتان، کالي، یعنې هغه ښکلا. که چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو ویب سایټ د ښایسته ښکاره شي، ستاسو ویب سایټ د ښه ښکاره شي، چې هر څوک ستاسو ویب سایټ ته را داخل شي، ستاسو ویب سایټ ته راننوځي او بیرته ستاسو ویب سایټ لیف نه کړي، ستاسو ویب سایټ پرې نه دي، نو باید ستاسو CSS زده کړئ چې د هغې په واسطه باندې تاسو وکولی شئ خپل ویب سایټ ښایسته او ډیزاین. دا زموږ سره څه شو، دا زموږ سره CSS دی. JavaScript څه شی دی؟ JavaScript هغه لوجیکل کارونه دي. کله چې ته غواړې په خپل ویب سایټ کې لوجیکل کارونه وکړې، لوجیکل کارونه یعنی څه؟ یعنی ته غواړې کله چې ته غواړې چې ستاسو پیج سکرول کېږي، کله چې پیج سکرول کوې نو دلته ستاسو یو ایونټ اجرا شي.
یو ایونت یو کار دی وشي یا مثلا ته وایې کله چې زه موس راوړم دلته زه کلیک کوم څنګه چې دلته کلیک وکړم باید یو کار دی اجرا شي یو ایونت پیج سکرول کوم مختلف ایونټس دی ماوس ور دی مثلا زه ماوس خوځوم باید یو کار دی انجام شي یو څه دی وشي زه دلته ماوس راوړم دغه لیکل دي زموږ سره د عکس دی ډېر غټ شي مخکې لاړ دی شي بره دې لاړ شي ښکته لاړ شي یعنې هغه لوجیکل کوم کارونه چې دي د هغه لوجیکل کارونه که تاسو غواړئ چې په خپل ویب سایټ کې لوجیکل کارونه ترسره کوئ نو د دې دپاره موږ څه استفاده کوو د هغې دپاره موږ جاوا سکرپټ یوز کوو بل زه به تاسو ته یو بل مثال درکړم یو ریل لایف یو بل مثال درته درکوم دغه توتي دی دا د توتي دا بچي چې دي دا وګوره د توتي بچي دي دا زموږ سره HTML دی دا هېڅ کوم ښه نه ښکاري نو دغه شان که چېرې تاسو سره یوازې HTML تاسو زده کړه نو ستاسو ویب سایټ به هم داسې ښه نه ښکاري دې نه بعضې کسان ډېر کرکه کوي دې بچو دې توتیانو دې بچو نه وګوره داسې ښه نه ښکاري ښایسته نه دي نو دا زموږ سره شی دی راځئ دا زموږ سره شی دی دا زموږ سره HTML دی یعنې دغه د HTML مثال دی که چېرې تاسو HTML زده کړ نو ستاسو ویب سایټ به داسې ښکاري پښتو خو پوهېږئ صحیح ده دا زموږ سره چی دی دا زموږ سره HTML دی صحیح دوی فارسی پښتو دویش مگه مشکل نیست اوکی نو دا زموږ سره چی شي دا زموږ سره HTML شو دا د توتي بچي دی ګوته هېڅ ښه نه ښکاري نو د هغه د ویب سایټ هغه سټرکچر چې جوړوي هغه شی جوړوي دا HTML بیا که چېرته غواړئ ستاسو ویب سایټ د ښایسته ښکاره شي ښه دې ښکاره شي نو د هغې دپاره بیا CSS زده کول ضروري دي کله چې CSS تاسو زده کړه ستاسو ویب سایټ بیا داسې ښه ښکاري او که CSS مو زده نه وي بیا ستاسو ویب سایټ به بیا مزه نه وي لکه تنها HTML مو زده کړه ستاسو ویب سایټ داسې که CSS مو سره څنګ کې زده کړه ستاسو ویب سایټ به داسې ښایسته ښکاري لکه څنګه چې دا توتي ښکاري اوس دا توتي څونه ښایسته ښکاري ډېر خلک غواړي مطلب څوک یې په اوږو کښېني په لاس کښېني بازارونو کې ګرځوي ځان سره ګرځوي اما دا یو به څوک ځان سره وګرځوي یا به دا څوک ځان سره وساتي دا بل چې نه مطلب بازار ته نه راوړي صحیح ده ځان سره ساتي کور کې دغه کې غټوي چې مطلب غټ شي بیا چې کله غټ شي بازار ته راوړي ځان سره بعضې کسان په اوږو باندې کېنولی لاس باندې کېنوي پنجره کې وي دکان مخې ته ایښوي ګرځي مطلب د شوق نه ساتي که نه ولې چې ښه ښکاري هر یو کس یې ساتي وایي څومره ښایسته ښکاري که نه نو دغه شانتې دغه ستاسو ویب سایټ هم خلک بیا خوښوي ستاسو ویب سایټ مطلب که ته غواړې چې ستاسو وختي مې هم ویلې که ته غواړې چې ستاسو ویب سایټ ته څوک راننوځي او ستاسو ویب سایټ بیرته لیف نه کړي پرې نه دي نو تاسو CSS باید زده وي ځکه ستاسو ویب سایټ ښایسته ښکاري او هر څه چې ښایسته وي هغه خلک سکرول کوي نور یې ګوري نور هم داسې ښایسته څه پکې نور هم شته که نه شته نو هغه ویب سایټ که تاسو غواړئ چې تاسو ویب سایټ د ښایسته ښکاره شي او ستاسو ویب سایټ څوک لیف نه کړي نو هغه تاسو څه کوئ CSS زده کوئ هغه ښایسته منظم جوړ کوئ بیا هغه اکثر خلک هغه ځان سره هغه سیو کوي هم ویل که ډېر ښایسته ویب سایټ یې جوړ کړی زه به هم داسې یو دانه جوړوم که نه اوس ور راځو جاوا سکرپټ ته اوس موږ تاسو جاوا سکرپټ په HTML CSS دا خو موږ زده کړ جاوا سکرپټ د څه دپاره وایو اوس دا توتي چې الوزي دا زموږ سره جاوا سکرپټ دی دغه جاوا سکرپټ دی که چېرته هم تاسو مثلا غواړئ چې ستاسو ویب سایټ کې د هغه لوجیکل کارونه وشي منطقي کارونه پیج سکرول کوي یو ایونټ دی اجرا شي کلیک کوي یو ایونټ یو کار دی وشي ستاسو پیج ته څوک راځي ویب سایټ ته څوک راغلل یو کار دی وشي بیرته وځي باید یو ایونټ اجرا شي موس خوځوي یو کار دی وشي یو کلیک کیږي موس دی وشي ډبل کلیک وشي یو کار دی وشي سنگل کلیک وشي یو کار دی وشي رائټ کلیک کوي یو کار پیج مینیمایز کوي سکرول کوي غټوي وړوکی کوي یو کار دی اجرا شي یو ایونټ دی اجرا شي عکس غټ وړوکی شي دې خوا دې لاړ شي هاخوا دې لاړ شي مختلف هغه لوجیکل کارونه چې دي د دې دپاره تاسو باید جاوا سکرپټ زده کوئ بیا وروسته د دې نه موږ پاسته بیا موږ PHP MySQL وایو هغه د څه دپاره وایو که چېرته مثلا دا دوتي خبرې کوي صحیح ده دا دوتي چې خبرې کوي دا چې دی دا ډېر راویست دی موږ تاسو دا درسونه زده کوو که نه دا خبرې کوو دا خبرې چې موږ او تاسو کوو اوس ګوره موږ او تاسو ګوره ما ویلې چې HTML CSS موږ خلاص کړ زده مو کړ نو تاسو ته په یاد دی هغه کې HTML CSS خو رښتیا موږ خلاص کړ صحیح ده نو دا خبره تاسو ته زده ده ځکه زده ده دا چېرته سیو شوې ده دا HTML CSS اوس هم تاسو زده دي موږ خلاص کوو ویلې دا چېرته زده دي دغه ځای کې د سیټ شاته دې ځای کې یوه حصه ده څوک ډاکټر خو نشته که نه دې ځای کې یوه حصه ده نه پوهېږم چې دې ځای ته څه وایي دا ټولې خبرې زموږ چې دي دلته سیو کېږي دماغو کې نه سیو کېږي ښه خبرې مبرې دا شان دماغو کې نه سیو کېږي نه ساتلی کېږي دلته یو برخه ده په دې ځای کې دا ساتلی کېږي دلته سیو کېږي نو څنګه دلته دا توتي چې خبرې کوي دغه هم دلته کې یو برخه ده په دلته کې دا ټول د انسانانو توتي نه ټول دې ځای کې یو برخه ده هلته دا شیان څه کېږي هلته دا سټور کېږي ذخیره کېږي نو کله چې تاسو ویب سایټ هم جوړ کړه کله چې تاسو یو
تفلای کنید مثلا آنلاین پاسپورت میگیرین یا تذکره یک چیز میگیرین و او فارم را پر میکنین سه فارم را پر کنین وقتی که سابمیت کلیک میکنین این دیتا را کجا میره کجا سیو میشه و کجا ذخیره میشه دیتا این میره در دیتابیس سیو میشه او که در دیتابیس سیو شد باز دیگه مثلا تو فیسبوک اکانت جوړ کردین من پس یک موبایل دیگه گرفتی یا لاگ اوت شید پس لاگ این میشید دو یوزر نیم پاسورد میزنی دو پیج چی میشه او آیدی از تو اوپن میشه چرا ای به خاطر که مو تو که یوزر نیم پیج که اکانت جوړ کردی یوزر نیم پاسورد از تو دو دیتابیس سیو شده ذخیره شده هر وقت اینا انتر کنین دایرکت او برش میگه که اینی نفر صحیح است مو خودش هست وای باید چی شوه اوپن شوه نو دلته هم که چیرې تاسو ویب سایټ جوړوئ نو څنګه باید ډیټابیس ضروری دی اول اینی HTML ضروری است باز CSS باز جاوا اسکریپت باز ما PHP و MySQL میخوانیم و هم شما باید داشته باشید خب راځو دې ته چې جاوا اسکریپت څه شی دی او جاوا اسکریپت څه ته وایي جاوا اسکریپت چی است اوکی جاوا اسکریپت is the programming language of the web یک پروگرامینگ لنگویج است یک ویب لنگویج است جاوا اسکریپت هم یک پروگرامینگ جاوا اسکریپت क्या است یک پروگرامینگ لنگویج است اما پروگرامینگ لنگویج از چی است از ویب است سه است دی ویب پروگرامینگ لنگویج ده یارا باز ویدیو سیو کنیم استاد از جاوا اسکریپت ریکارد است این ریکارد میشه و دیگه ریکارد هم است هر دویش برات میدم این ریکارد هم برات میدم و سین دیگه هم ریکارد شده و ریکارد هم برات میدم و ریکارد هم میشه ریکارد هم برات میدم اوکی و JavaScript is easy to learn. JavaScript क्या असता? ही आसान असता. दुमरा सख्त न द्यायची तासो मतलब सख्त न द्यायची तासो यानी नशिस्ता कवल तासो आसान तासो इसता है بسیار आसान असता. दिगा JavaScript is object based scripting language that is lightweight and cross platform. JavaScript چی ده object based. JavaScript क्या सी object based scripting language असता. و دیگه یکی از سبوک است هیچ گران نیست دومره درون او دغه نه دی چې تاسو لاړ شئ بازار ته او یو قیمتي کمپیوتر واخلئ نه یک کمپیوتر که ضعیف کمپیوتر هم باشه کار میکنه یک کمپیوتر عادی کمپیوتر باشه کار میکنه مشکل نیست اما کمپیوتری که شما د HTML CSS استفاده میکنید اما کمپیوتر هم کار میکنه مشکل نیست ضرورت نیست که شما د بازار برین و یک کمپیوتر قوی مثلا یک 40,000 یک کمپیوتر بگیرید کمپیوتر نو ډیر ارزانه دي 12 13 15000 خوب کمپیوټر میشي and cross platform په دې مطلب یعنی دا په هر پلیټفارم باندې کار کوي هر اپریټینګ سیستم باندې تاسو بیا کار کوي این رقم نیست که شما مثلا یک سافت ویر را جوړ کړئ یا مثلا کد است تو د ویندوز نوشته کړئ باز دیگر مثلا اور د دیگر دیوایس مثلا د ویندوز جوړ کړئ یعنی د میکنټاس یا د کمپیوټر دیگر لینکس یونیکس او فن میکنین دوی کار میکنین و او کار نمیکنن کار میکنن د هر پلیټفارم د هر اپریټینګ سیستم کار میکنه مشکل نیست دیگه جاوا اسکریپت is not compile but translate کودای جاوا اسکریپت که است هیچ میشه کمپایل نمیشه ترنسلیت میشه خب دیگه سوال پیدا میشه که کمپایلر چی است و ترنسلیتور چی است یک کمپایلر است و یک ترنسلیتور است کمپایلر چی کار میکنه کمپایلر مکمل کد یک جای ترجمه میکنه و ترنسلیتور که است لاین به لاین ترجمه میکنه مثلا ما یک مثال بشمار مثلا به ما یک کسی خط روان کرده و خط که است او د پارسی است او زه په پارسی نه پوهیږم حالا تو د پارسی و پشتو دویش میفهمین ما باید میگم اینی خط برای ما یک کسی روان کرده احمد محمود هر کسی که است و این را برای ما ترجمه کو که چی میگه تو خط را میخوانی تا ټول ریډ کوي لزان سره و او را که ریډ کدی و اول ریډ میکنی مکمل اول خود میخوانی که دی چی است ټول ځان سره وای کله چې دی ټول ځان سره ویلی باز دا اند باز برای ما میگه که چی میگه چی میخواه ای از کمپایلر و ترانسلیتوری را میگه که تو یک لاین میخوانی برای ما ترجمه میکنی یا لاین وای ما تا ترجمه کوي دی ته ویل کیږي ترانسلیټر یعنی د ما دي خبرې هدف دا دی کمپایلر ټول کوډ په یو ځای ترجمه کوي ترانسلیټر چې دی هغه لاین په لاین یعنی این رقم هم گفته میتونیم که ترانسلیتور که است ای چی است تفسیر کننده است و کمپایلر ترجمه کننده دی یعنی ټول کوډ دته یو دم درته ترجمه کوي یک دمی بر ترجمه میکنه و ترانسلیتور که است لاین به لاین یعنی تفسیر میکنه صحیح یعنی اگر کسی پرسان کرد که جاوا اسکریپت کمپایلر است یا ترانسلیتور
JavaScript کوড ها که هست ترنسلیت میشه، کمپایل نمیشه، یک لاین ترجمه میکنه. مثلا دو لاین کود است، اگر دو لاینی مثلا نوم مشکل باشه کود ران میشه، مشکل نیست. یعنی اگر هر جایی که مشکل باشه برات میگه در اینجا مشکل است و کد دیگه برات نشان داده میشه. در HTML که ما کار میکردیم صحیح است، هر جایی که مشکل می بود یعنی هر چیزی که نوشته میکردی کار میکرد. و در CSS هم مثلا اگر تو کار میکنی یک جایی که مثلا یک کد نوشته کنی مثلا با پاراگراف و در پاراگراف کد نوشته میکنی، هر جایی که مشکل بود مثلا یک کلر نام غلط نوشته کردیم او کلر کار نمیکرد دیگه ایش کار میکرد، نه او چی بود امور رقم است. یا مثلا با جاوا پسند میم اگر یک جای مشکل باشه هیچ چیزم نشان داده نمیشه، مکمل برات میگه کد غلط است و دلاین اینی مشکل دیگه برات میگه دلاین اینی مشکل است و کد دیگه برات نشان داده میشه. اینی را میگه ترنسلیتر، یعنی لاین په لاین ترجمه کی کوم چې غلطی درته وای دلته دی غلطی دا نوٹ کد درته خودلای کیږي. خب دیگه جاوا اسکریپت که هست ای د سپتامبر 1995 آمده و یک پروگرامر بود به نام بردن ایچ. اینی دیولپر که هست ای چی کده؟ اینی جاوا اسکریپت را کرییت کده، جاوا اسکریپت را جور کده. د کدام کمپنی د نتسکیپ. نتسکیپ که هست نتسکیپ یک پروگرامر را هایر کرد به نام بردن ایچ. میگه ما یک پروگرامر کار داریم که برای ما جاوا اسکریپت جور کنه. باز اینی چی که هست بردن ایچ آمد و جاوا اسکریپت در 10 روز جور کرده. جاوا اسکریپت که هست در 10 روز بردن ایچ جور کرده و مربوط یک کمپنی میشه به نام نتسکیپ در سال 1995 در سپتامبر. و دیگه جاوا اسکریپت که هست اوریجینالی نامش موچا است. اول نامش چی بود؟ موچا بود. جاوا اسکریپت که اول جور شد نامش موچا بود. باز پسند نامش چی مانده شد؟ لایف اسکریپت. باز لایف اسکریپت با جاوا اسکریپت تبدیل شد. اول نامش اینی چیز بود، باز اینی چیز شد، آل جاوا اسکریپت است. اولین نامش موچا بود. امکان داره که شاید کس سوال کنه تاسو ته چې څه کوي لکه اساسا کابل سنټر کې جاوا اسکریپت وای، میگه جاوا اسکریپت میخوان یا جاوا اسکریپت اولی نامش چی بود؟ اول که اختراع شد نامش چی بود؟ باز باید شما باید باشه موچا. نام دومش لایف اسکریپت بود، باز پسان جاوا اسکریپت نام برش مانده شد. دیولپرش کی هست؟ بردن ایچ است. سپیلنگ باید داشته باشید، تلفظ شاید ما هم غلط بگیم، صحیح است؟ تلفظ شاید ما هم غلط بگیم بردن ایچ، اما سپیلنگ باید شما باید باشه. اگر در کدام جای سوال بیاید که اینی باید سپیلنگ باید صحیح باشه. و کمپنی که هست نتسکیپ هست و در اینی سال ای بود جاوا اسکریپت اینترودکشن. حالا میگیم که جاوا اسکریپت و جاوا اردویش سیم است یا نیست؟ جاوا اسکریپت څه شی دی؟ جاوا څه شی دی؟ آیا دواړه ولې نومونه سره سیم دي؟ جاوا اسکریپت آیا دواړه سره یو شی دي که نه؟ زیاتره وخت چې کله صنف کې دوه کسان یو بل نومونه سره پیوسته وي که نه، مونږ وایو تاسو دواړه ورونه یې لکه یا څیرې داسې یو شی شکلونه یې که نه. ما سره د کابل پوهنتون دلته کې تاسو نه مخکې دلته انجینر راتللي جاوا یې ویلې، نو اجمل استاد ورته ومویل دوه چې نکاڼې دواړه یو شی دی. استاد ورته ویلي تاسو دواړه خویندې، هغه ورته ویل خویندې دواړه ثبت نام چې کوو بیا ورته وښودل دا وګورئ موږ دواړه خویندې نه وو. هدف مې دلته دا دی چې هغه دواړه چې وي دواړه یو شانتي ول. اکثر کسان وایي که نه وایي تاسو دواړه خویندې خو نه یا دواړه ورونه خو نه، څنګه تاسو سیریم یو شی دی؟ چرا یا نامش سیم باشه نه؟ میگه چرا سیم تخلص میکنه. مثلا یو کس وی نعمت الله حکمت الله یا یه میگه نعمت الله سراج حکمت الله سراج، میگه یار دویش بیاداره است، چرا نامش به یکی دیگه ربط داره. این عالمی جاوا اسکریپت و جاوا اردویش بیاداره است، اردویش یک کس دیولپ کرده مربوط یک کمپنی میشه که چرا نامش سیم است و اگر سیم یا نامش تنها سیم است فرقش باز چی است؟ اگر سیم نیست خب فرقش چی است؟ آیا فرق داره نداره؟ خب حالی سوال پیدا میشه که جاوا و جاوا اسکریپت اردوی سیم است یا نیست؟ نو ای سیم نیست، فرق داره. خب فرقش چی است؟ میایم گلاب و گلاب جامن اردویش یک چیز است؟ گلاب شلگل من نمی‌تا گلاب جامنش نیست نمیشناسی؟ در سبا بیا راوڑا که چی بی گلاب جامن بگن چی بی
اوکی مزاق هم دسی توت میکنه اوکی یا خو نمیشناسی را گلاب جامن را گلاب جامن منگا इंडिया के जो یس پاکستان هند دیشونه کې پښتانه دي ته گلاب جامن ورته وای هغه خواږه وان کې وینه پکم سی मिठाई صحیح ده نه پکم سی په فارسی کې ورته چی وای بهرحال خو دیجا باز گلاب جامن باز اکثر بر نشان میتیم که چی است ولی دیجا فرقش بفهمیم صحیح است یعنی گلاب و گلاب جامن هر دویش فرق نداره این گلاب که است خوردنی نیست اما یگان نفرم میخوره گلاب صحیح است یگان نفرم میخوره څوک دیدلی تاسو چا خوړلی بعضی خلک خوري خوردنی گفته میتونیم که است نه است یا هم نیست خودی جا یعنی فرقش میگم که گلاب و گلاب جامن هر دویش سیم است نیست گلاب و گلاب جامن هر دویش فرق داره اما دیجا گلاب چی رقم که گلاب و گلاب جامن فرق داره همون رقم جاوا و جاوا اسکریپت هم فرق لري هم دسی جاوا و جاوا اسکریپت هم فرق لري حالا میایم که فرقش چی هسته که جاوا و جاوا اسکریپت هر دویش فرق چی هسته جاوا و جاوا اسکریپت هر دویش فرق چی هسته ایرا میایم اول پیش از اینکه فرقش بیایم اول باید جاوا را بشناسیم که جاوا چی هسته این فهمیدیم که جاوا اسکریپت क्या था ब्रिदन एज डेवलप करा द नेटस्केप कंपनी डेवलप करा द 1995 डेवलप करा द दारो जीरो जोर करा اما جاوا کی جور کدا डेवलपरش क्या था द कदम साल و द کجا چرا صحیح است وही هم مرکب است اون اول نامش موچا بود باز با آخرش نامش لایف اسکریپت مانده شد در جاوا اسکریپت این هم نام اولش شناپرو جاوا شناپرو نام داشت باز پسند برش نامش اوکا مانده شد با اوکا باز با جاوا تبدیل شد یکی چرا اوکا نام مانده شد چرا باز جاوا شد دیگه فرق نمیزنیم بخاطر که ویدیو لنتی میشه و این امروز تئوری گپ میزنیم دیگه روز باز پرکتیکال کار شروع میشه صحیح است که یک ایده تاسو را پیدا شد جاوا اسکریپت څه شی دی او جاوا صحیح ده دلته راځو خبره کو په جاوا باندې چې جاوا څه شی دی Java is generally purpose high level object oriented programming language developed by Sun Microsystem 1995 جاوا که است یک جنرال پرپوز است جنرال پرپوز به این معنی شما ای جاوا را به هر هدف استفاده کرده میتونین مثلا ویدیو گیم مثلا گیم جور میکنین مثلا یا به هر هدف رو یوز کرده میتونین جنرال پرپوز است جنرال پرپوز به این معنی به هر هدف تو رو استفاده کرده میتونین های لیول به این معنی پروگرامینگ لنگویج ها که است این سه نوع است های لیول لو لیول مید لیول اینی یک टाइपش که است های لیول است های لیول او لنگویج را میگه که هم انسان و هم کامپیوتر اردوی شروع می سوری های لیول او لنگویج است که تنها انسان را میفهمه کامپیوتر او را نمیفهمه صحیح یعنی این که از جنرال پرپس های لیول لنگویج است و آبجکت اورینتد است آبجکت اورینتد به این معنی که مکمل هر چیزی که در جاوا شما کار میکنین آبجکت و کلاس دیگه چیزی نیست یعنی مکمل کار چی است آبجکت بیس است ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड असता व डेव्हलपरش की असता व एक डेव्हलप शुदा द 1995 डेव्हलप शुदा द कंपनी बनामे माइक्रो सिस्टम सन माइक्रो सिस्टम कंपनी असता द डेव्हलप व जोर शुदा व जावा कम इनटू एक्सटेंड बिकम व जावा चरब आमाद जावा चर जोर शुद चर जावा इनी यानी डेव्हलपर क्या असता हर कस क्या असता बस पसंद में आइन कि यानी सन माइक्रो सिस्टम क्या असता इचर डेव्हलपर क्या जेम्स गॉसलिंग असता बस पसंद में आइन मुरमे खानिम स्लाइड वादी में व इचर जोर कर बखातिर ची ای به او خاطر که د او سی پلاس پلاس چی بود بسیار مانگ داشت هر کس میخواست که سی پلاس پلاس یاد بگیره اما مشکلی بود که او با کلاینت سرور اپلیکیشن فلکسیبل نبود کلاینت سرور اپلیکیشن مشکلی بود که فلکسیبل نبود به او خاطر سن مایکرو سیستم کمپنی که هستا او اینی چی کرد جاوا را اختراع کرد و جاوا را جور کرد صحیح دیگه جاوا اسکریپت چی هست رو گفتیم که جاوا اسکریپت کی هست یک کامپیوتر لنگویج هست و کامنلی د چی یوز میشه د ویب دیولپمنت یوز میشه و اوریجینالی دیولپر کی هست د نتسکیپ کمپنی هست که یک به خاطر دینامیک و اترکتیو الیمنت ان ویب سایت خودی جا فرقش ختم شد اگر کسی برات میگه که جاوا اسکریپت فرق داره جاوا کی هست به خاطر سافتویر دیولپمنت یوز میشه سافتویر دیولپمنت و جاوا اسکریپت کی هست به خاطر ویب دیولپمنت अब खलास जावा बखातिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट बखातिर वेब डेवलपमेंट व कंपनी हम पार्कदारा व कंपनी से हम पार्कदारा नेटस्केप पास था जावास्क्रिप्ट नेटस्केप पास
و جاوا که هست سن مایکروسیستم است و پروگرامرش هم فرق داره. پروگرامر جاوا که هست جیمز گاسلینگ، یک نفر است جیمز گاسلینگ، به نام جیمز گاسلینگ او دیولپ کرده. و جاوا اسکریپت که هست بریدن ایچ و دیجا فرقش دیجا نوشته شده که جاوا که هست یک پروگرامینگ لنگویج است و جاوا اسکریپت که هست اسکریپتینگ لنگویج است. دیگه فرقش که هست جاوا اسکریپت که هست جاوا یه آبجیکت اورینتد است و جاوا اسکریپت که هست آبجیکت بیس است. دیگه فرقش جاوا program should be compiled. JavaScript does not require compilation. JavaScript is interpreted language. بیشتر گفتیم که کمپایلر چی است و اینترپریتر چی است. کودای جاواسکریپت کی استای کمپایل میشه، مکمل کود به یک جای چی میشه ترجمه. ټول کودونه یو ځای کې تلای کیږي، سم مشکل دی که یو ځای کې مشکل کوډ تا ته سم نه ډیسپلی کیږي، سم پرنټ نه میشه، شو نه میشه، نه خودلای کیږي. اما کودای جاواسکریپت کی استای چی میشه اینترپریت میشه. و فرق دیگهش جاوا کود can run on browser on JVM. دی جاوا کودونه چې رن کیږي د چیران میشه د بروزر و جی وی ام اردویش. صحیح؟ جی وی ام یک ورچوال ماشین است. صحیح؟ ایده اوران میشه و هم د بروزر مثلا مثل HTML CSS که ما شما د بروزر ران میکنیم و هم دایی هم میشه. و کوډه جاوا اسکریپت که است تنها د وی بروزر کار میکنه. بس فرق دیگهش که است جاوا که است یک strongly type یا static type language است و JavaScript که است loosely type language است. ای چی معنی؟ loosely type څه ته ویل کیږي، strongly type څه ته ویل کیږي. strongly type language ایره میگا که مثلا در این زمان نوشته کردیم int x مساوی 10. int क्या است؟ یک دیتا टाइप است که چیزا رو بس پسند میخوانیم و x چی است؟ وریبل است و 10 کانستانت است که 10 که است د x استور شد. اگر وریبل کانستانت چیزا رو نمیفهمیم doesn't matter، پسند په تفصیل میخوانیم. دغه لس چې دی دا لس په د x کې سٹور شوی ذخیره شوی اور x کې است د 10 سٹور شده. اما x کې د 10 سٹور میشه د ذخیره میشه تو باید د این قسمت باید دیجا دیفاین کنی. int که است از اینتیجر گرفته شده، یعنی د x که است تنها اینتیجر ویلیو سٹور شده میتونه، ذخیره شده میتونه. دلته په تنها اینتیجر ویلیو سٹور کده شید، ویلیو دیگه مثلا string character ویلیو را د استور کده نمیتونه. و د این قسمت که است اینی را لوزلی تایپ میگه. لوزلی تایپ به این معنی یعنی د این قسمت ما نوشته نکردیم دیتا تایپش که کدام تایپ آف دیتا دی ایک استور شده میتونه. اما در جاوا اسکریپت ضروری نیست که تو برش نوشته کنین که مثلا دی ایکس که است یا string استور میشه یا اینتیجر یا فلوت یا دبل یا ای چیز، ضرورت نیست. بس نوشته که هر چیزی که نوشته میکنین یک وریبل که است یک مموری است یا یک کانتینر است. اگر بگیم هر چیزی که دو استور میکنین ذخیره کده میتونین. مثلا تو یک کلکولیتر جو میکنین به مثلا وریبلا یا مثلا امو نامه برش میمون که اینی چیزی باز کار میکنیم که چی رقم کلکولیتر ای چیزا در جاوا اسکریپت جور میشه، گیم ای چیزا برای جور میکنین. برحال و در اینی قسمت یعنی هدف از ما ای است که در اینی 10 که است ای در x استور میشه و در x که است هر چیز استور شده میتونه. اما در اینی جاوا که است اگر در جاوا کار میکنین در x تنها دا ذخیره شده میتونه. چرا؟ که در این قسمت تو نوشته کردین int یعنی در x x که است ای وریبل است. وریبل میگه تغییر پذیر، یعنی تغییر پذیر است، تغییر میکنه. ای x نوشته است تو y x y z a b c هر چیز نوشته کردن میتونین. اما در این قسمت int نوشته کردیم یعنی در اینجا int است و در x تنها اینتیجر ویلیو استور شده میتونه. اینی رو میگه strongly type language، یعنی هر تایپ آف دیتا که دو x استور میشه باید قبل برش گفته شوه که اینی چیز باید چی شوه در استور شوه. اما په لوزلی ټایپ په دې مطلب جاوا اسکریپټ زموږ سره لوزلی ټایپ دی، ضرورت نیست که تو برش ډیفاین کنین که اینی ټایپ آف دیتا باید د چی شوه استور شوه، ضرورت نیست، بس هر چیز استور کده میتونین. این خوبیش است. و در اینجا میگه که جاوا کسی کمپلکس است. جاوا بسیار کمپلکس است، سخت دی. جاوا اسکریپټ شی ډیر اسانه ده، سمپل ساده ده، ډیر زیات تاسو به وینئ ډیر زیات اسانه ده. بل فرق دا دی جاوا کوډونه چې دي دا اینډیپندنت دي، اما کوډای جاوا اسکریپت چی است دیپندنت است. چی معنی؟ اگر میخواین جاوا یاد بگیرین ضرورت نیست چیزی دیگه یاد داشته باشین. مینز یعنی کدام لنگویج دیگه ضرورت نشته.
اما اگر میخواین که جاوا اسکریپت یاد بگیرین، جاوا اسکریپت کودا که از دیپندنت است، یعنی وابسته است، یو بلش پوری تعلق لري که چی است HTML CSS است. اگر HTML و CSS یاد نداشته باشین جاوا اسکریپت باز یاد گرفتن نمیتونه. به او خاطر که اول اگر کسی CSS میخوانه نه باید HTML یاد داشته باشه. اگر کسی HTML میخوانه باید بفهمه که کامپیوتر چی رقمی اوپن میشه، چی رقمی پس کلوز میشه، چی رقمی میتونیم مثلا یک اپلیکیشن دانلود کنیم و این چیزا رو باید بفهمه. صحیح است؟ و جاوا اسکریپت هم اگر جاوا اسکریپت میخوانین باید HTML CSS یاد داشته باشین. و با جاوا که است ضرورت به چیزی نیست. فرق دیگه ایش که است کوڈی جاوا اگر سیو میکنین امو اکستنشن یعنی HTML ما کار میکردیم فایل را که سیو میکنیم با چی سیو میکردیم .html CSS با .css کوڈ جاوا که است کوڈ جاوا نوشته که او را سیو میکنین .java نوشته میکنین کوڈ جاوا اسکریپت که است .js اینی فرقای است که جاوا و جاوا اسکریپت. خالی سوال پیدا میشه که چرا ما شما جاوا اسکریپت میخوانیم؟ وای چرا؟ آیا ضروری است که جاوا اسکریپت بخوانیم؟ HTML CSS خواندیم و در HTML CSS ما شما یک وبسایت خوب صحیح جور کردن میتونیم. خالی به ضرورت با جاوا اسکریپت چی است؟ استاد دایی باز چی میشه یعنی وابسته دیگر هستن چی هستن؟ وابسته دیگر هستن. خو هستا وابسته به یک دیگه خو هستن. خو اگر کسی مثلا که جاوا اسکریپت نخواند چی؟ اگر بخواند چی؟ خب اگر جاوا اسکریپت که استاد نخونه یعنی چیزایی که لاجیکلی استاد CSS یا چیزی که مثلا پوست کده است نمیشه. مثلا مثال هر چیزی که باشه استاد. مثلا استاد تکمیل کنندش شاید استاد جاوا اسکریپت باشه. نه بدون جاوا اسکریپت هم یک وبسایت جور کرده میتونین. اما کارهایی که مثلا لاجیکلی است یا بیهیویر یک وبسایت که جور میکنین باید جاوا اسکریپت یاد داشته باشین. خود این قسمت است نه. جاوا اسکریپت که است ما به خاطر میخوانیم که جاوا اسکریپت که است یک most popular programming language بسیار مشهور است در دنیا. به او خاطر ما جاوا اسکریپت میخوانیم. با جاوا اسکریپت که خواندین کارا را بسیار کارا کدام میتونین که چی کی بنفیتس چی است باز پسند میای او را هم برات میگم باز میفهمید. و دیگه جاوا اسکریپت که است این چی است ویب پروگرامینگ لنگویج است. یعنی پروگرامینگ کارا اگر میخواین در ویب انجام بدین شما باید جاوا اسکریپت یاد بگیرید. پروگرامینگ کارا را اگر پروگرامینگ کوم کارونه چې مونږ کولای شو هغه کارونه کچیر تاسو غواړئ په ویب کې وکړئ نو تاسو باید جاوا اسکریپت زده کړئ. و دیگه که است ما به خاطر جاوا اسکریپت میخوانیم که این آسان است، این سخت نیست، صحیح بسیار آسان است. You do not have to get or download JavaScript. ضرورت نیست که جاوا اسکریپت را دانلود کنید، صحیح است؟ اما مثل HTML CSS واری یک ID یک کد ادیتر ضرورت است و یک براوزر کد است دیگه نوشته که مشکل نیست. چیز ضرورت نیست که شما او را دانلود کنید. CSS آخه دست VS کد نمیشه. ضرورت نیست. امو VS کد استفاده میکنیم. میایم پس هم میایم. تنها امو VS کد است امو یک براوزر بس. دیگه چیز ضرورت نیست. براوزرش توسط به شما است. براوزر امو کروم اینترنت اکسپلورر امو براوزر است نه؟ امو کار میکنه مشکل نیست. و دیگه که هستن جاوا اسکریپت که هستن در روز اول که ما شما ویب دیولپمنت شروع میکردیم در HTML برات گفتیم کسی که میخواد که ویب دیولپر شه او هر کسی که باشه که څوک چې غواړي چې ویب دیولپر شي هغه باید دا درې لنګویجونه زده کړي HTML CSS جاوا اسکریپت دای باید زده وي. نو دلته وایي جاوا اسکریپت is one of the three language all web developer must be learn. جاوا اسکریپت او لنگویج هست ما 3 لنگویج داریم نه دا دریو هغه لنگویجونو څخه ده که must be یعنی هر ویب دیولپر هر کسی که میخواد که ویب دیولپر شود که باید چی باید داشته باشه یاد داشته باشه که یک HTML است دومش CSS است و سومش جاوا اسکریپت است. جاوا اسکریپت چی ده هم سخت ده هم آسان هم به ورته خاندي هم به ورته جاړي. جاوا اسکریپت دومره زیات یعنی ډیر زیات مطلب تاسو هر یو کس غواړي جاوا اسکریپت زده کم اما جاوا اسکریپت نو بیرته تختی هم دا خبره نشته هم آسان ده هم سخت ده هم خده هم بد ده مطلب خپه دی چې په دې کې تاسو داسې کارونه کولای شئ چې تاسو هغه کارونه وینئ مطلب تاسو مجبوریږئ چې مطلب حتما تاسو جاوا اسکریپت زده کړئ تاسو بیا وروسته وینئ چې په جاوا اسکریپت کې مونږ هغه لوجیکل کارونه مونږ کوو چې زمونږ ویب سایټ ډېر زبردست جوړیږي ښه ښکاري صحیح ده نو بیا مونږ هغې دپاره ضروري ده چې مونږ جاوا اسکریپت زده کړو صحیح نو HTML چې دی تا خو مونږ مخکې هم ویلو ځل بیا هم درته وایم چې HTML زمونږ د ویب سایټ سټرکچر جوړوي
کنتین یک وب پیج جور میکنه. CSS به خاطر استایل است، یک وب پیج لیاوت جور میکنه. جاوا اسکریپت که است به خاطر لوجیکال کارا و وب بیهیویرز است. حالا در این قسمت که تاپیک آخری است و میخوانیم که benefits of learning JavaScript چی است. benefits of learning JavaScript به این معنی اگر ما شما JavaScript خواندیم کدام کارا قدم میتونیم من گفتم JavaScript ویلی تا JavaScript من خلاص کرد نو خود JavaScript اولینه ورسته. خب شما این رقم فرض کنید مثلا JavaScript را خلاص کردیم. ولی JavaScript که خلاص کردیم چی قدم میتونیم کم کارونه کولای شو څه ډیولپ کوای شو کوم کارونه کوای شو. کچېرې تاسو JavaScript وویلې تاسو کولی شئ یو ډیسکټاپ ډیولپر شئ. ډیسکټاپ ډیولپر خو پیژنئ ډیسکټاپ دا موبایل د کمپیوټر دپاره سافټویر مثلا ای کروم ای فایرفاکس که هستا یا مثلا اینی لڈو گیم یا هم چیزایی که ضرورت با کمپیوٹر باشه و با کمپیوٹر او رن شوه او چیزا اگر میخواین که جور کنین امو اپلیکیشن ها ای دا جاوا اسکریپت جور کردن امو ڈیسکٹاپ اپلیکیشن یا ڈیسکٹاپ ڈیولپمنٹ چیزی که بخاطر ڈیسکٹاپ هستا بخاطر کمپیوٹر او را اگر کریٹ میکنین جور میکنین دی جاوا اسکریپت جور کردن دیگه چی هست ویب دیولپمنت. بخاطر ویب دیولپمنت که ما شما بخاطر ویب دیولپمنت میخوانیم باز هم اگر کسی به ڈیسکٹاپ دیولپمنت میں آیا هم مشکل نیست. اگر به ڈیسکٹاپ دیولپمنت میں رہا به ویب دیولپمنت میں رہا و یا هم به موبایل اپ دیولپمنت میں رہا یا بخاطر موبایل یک چیزی جور میکنین جاوا اسکریپت میشه. اگر میخواین که ڈیسکٹاپ اپ دیولپر شوین جاوا اسکریپت یاد بگیرید. HTML اول HTML CSS آلی جاوا اسکریپت هست. باز ویب دیولپمنت برو آلی اگر موبایل اپ دیولپمنت میخوانین جاوا اسکریپت ضروری است. خواهی سوال پیدا میشه ما میخوایم که ڈیسکٹاپ اپ دیولپر شویم چی باید یاد داشته باشیم. اگر میخوایم که ویب دیولپر شویم کدام چیزا یاد بگیریم در جاوا اسکریپت. اگر میخوایم که موبایل اپ دیولپر شویم باید چی چیزا باید یاد بگیریم. اول خب کانسپت جاوا اسکریپت ضروری است که جاوا اسکریپت بیسیک و ادوانس پرفورمینگ باز بسان این چیزا رو میایم که در ویب دیولپمنت مثلا اگر میخوایم که ویب دیولپر شوین در ویب دیولپمنت یا در ویب دیولپر شوین کدام چیزا است که باید او را یاد بگیریم. این چیزا jQuery Angular GSS React GSS Vue GSS Node GSS اینی چیزا باید یاد داشته باشین اگر میخواین ویب دیولپر شوین. تا طول نه صحیح jQuery Angular JS React JS و Vue JS کی از لایبرری های چی هستن جاوا اسکریپت هستن. اگر میخواین که ڈیسکٹاپ اپ دیولپر شوین بخاطر ڈیسکٹاپ دیولپمنت یک دانه هستا که او چی هستا الکترون جی اس است. اینی باید یاد داشته باشین دیگه خلاص. اگر میخواین که موبایل اپ دیولپمنت یاد بگیرین بخاطر موبایل اپ دیولپمنت انگولار جی اس ریاکت جی اس ریاکت نیتیو نود جی اس باید یاد داشته باشین. دی ما فیوریت چی ده زما د خوخی چی ده ریاکت نیتیو. چرا ریاکت نیتیو د دې لپاره چې دې کې د کوم کوډ ولیکه یا کوډ نوشته کړئ او کوड مثلا تو یک اپلیکیشن جور میکنین یک اپلیکیشن کی جور کردین امو اپلیکیشن کوड کی جور کردین هم بخاطر اندروید است هم بخاطر آی اس. یعنی یک کوड نوشته کو هم د اندروید کار میکنه هم د آی اس کار میکنه. اینی خوبی ریاکت نیتیو است و اینی ریاکت نیتیو که است این هم د امو ریاکت جور شده ریاکت جی اس. این جی اس مین جاوا اسکریپت است. صحیح ساعت پیشترم جی اس بود. جی اس یعنی جاوا اسکریپت. ریاکت نیتیو که هستم مای فیوریت دا زما د خوښې ده. صحیح ځکه دې کې مطلب هغه سهولت ده د ډیولپر دپاره. بیا اگر کدام جا وظیفه میگیرین باز او این رقم ڈیولپر هایر هم میکنه که او با اندروید و ایس اردویش بلد باشه. مثلا این رقم نه مثلا یک سافٹویر هاوس کار میکنی رقم نه که تو تنها ڈیسکٹاپ اندروید ڈیولپر باشی یا تنها آی اس ڈیولپر باشی یا اردویش هستی اما مثلا تو جاوا جور میکنین یا مثلا د یک لنگویج دیگه جور میکنین یک دفعه کوড نوشته میکنین با اندروید یک دفعه کوড باز نوشته میکنین با ایس چقدر وقت میگیره وقت را ضایع کردی. یک کوড نوشته کو در یک نیتیو یک کوড نوشته کو هم د اندروید کار میکنه هم د آی اس کار میکنه وقت هم بچت شو بیا څه شو هم د وقت بچت شو هم تاسو په دوه ډیوایسونو کې چه
کار کوي نو داسې کسان بیا ډېر هایر کوي نو زمونږ ستاسو هغه هدف چې دی هغه چې دی ویب ډیولپمنټ دی نو مونږ تاسو اول جاوا سکرپټ وایو جاوا سکرپټ باندې چې ځان پوه کړو جاوا سکرپټ مو خزده کړو بیا به څه کوو بیا به راځو دی لایبرري ته یو لایبرري به هم بیا په دې کې مونږ زده کوو نو تاسو کولی شئ یا مثلا تاسو CSS کې هم کولی شئ مونږ CSS ویلو CSS کې تاسو مثلا بوتسټراپ یا دغه نور هم زموږ سره شته دي هر یو چې تاسو وایي خو بهرحال مونږ راځو اول جاوا سکرپټ وایو نو تاسو ته اوس معلومات شوی چې جاوا او جاوا سکرپټ ترمنځ فرق شته دی جاوا څه شی دا چا ډیولپ کړی د څه دپاره ولې وایو نو دا اوس زموږ سره جاوا سکرپټ اولنۍ ورځ نو څه نه څه آیډیا به تاسو ترلاسه کړې وي نو تیوري وه نو ځکه تیوري څه نه څه لږ داسې خسته کوونکېږي نو سر له سبا نه یعنې سبا نه به مونږ پریکټیکل کار شروع کوو زه به تاسو ته هغه ښیم چې مطلب کوم آی ډي کې به مونږ کوډ کوو څنګه کوډ کېږي څنګه HTML او د HTML جاوا سکرپټ دواړه کوډونه سره مکس کړو مطلب یو ځای څنګه استفاده کولی شو هغه کوم سټایلونه چې مونږ تاسو په CSS کې ویلې انټرنل ایکسټرنل او دغه کارونه مونږ په دې کې هم کولی شو هغه کوډونه تاسو کولی شئ هم په هغه یو پیج کې دننه باندې نو زه به تاسو ته سبا له خیره هغه کوډ طریقه ښیم چې څنګه کولی شو جاوا سکرپټ کوډونه مونږ په همغه HTML کې څه کوو یوز کوو استفاده کوو اوس دې ځای کې کاسې سوال پوښتنه شته نه شته سوال پوښتنه نشته استاد می چیره استاد بندیکام هستی استاد می بندیکام استاد چه رقم اکتیویت میشه خب ریکاردر استاپ میکنه